د افغانستان په شمال کې یو لوی بدلون. په داسې وخت کې چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر د انرژي ځان بسیاینې او اقتصادي زیربناو پیاوړتیا ته اړتیا لري، د بشبرغان څخه مزار شریف ته د ګازو د لیږد پروژه د یوې له سترو او مهمو ملي طرحو څخه ده چې د وروستي پړاو بشپړېدو ته نږدې سوې ده. دا پروژه نه یوازې د فابریکو څرخونه بیا په حرکت راولي، بلکې د هیواد د صنعت او کارموندنې لپاره د روښانه راتلونکي په لور یو اوږد ګام ګڼل کیږي. له دوام ورکولو مخکې موږ تاسو ته بلنه درکوو چې د افغانستان د اقتصادي او زیربنایي پروژو په اړه د دقیقو تحلیلي او تخصصي راپورونو د ترلاسه کولو لپاره خامخا د اوروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې چینل سبسکرایب کړئ. د جوزجان ولایت د شبرغان له ګازو څاګانو څخه د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته د طبیعي ګازو د لیږد پروژه په شاوخوا 600 میلیونه افغانیو لګښت سره پلې سوې او اوس مهال د ازموینې او تخنیکي څېړنو په وروستیو پړاوونو کې ده. د لیږد ظرفیت هره ورځ شاوخوا 1.5 میلیون متر مکعب ګاز. د پایپ لاین اوږدوالی شاوخوا 95 کیلومتره دی. کارول د فابریکو، صنعتي ښارګوټو، سیمنټو تولید، کیمیاوي سرې، برېښنا او حتی کورنیو کارونو لپاره د انرژي چمتو کول. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د قیمتي وارداتو پر ځای طبیعي ګاز په مستقیم ډول له کورنیو سرچینو څخه صنعت او کورنیو ته چمتو شي. دا پروژه د ساختماني او عملیاتي پړاوونو په جریان کې په زرګونو مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه هم رامنځته کړي دي. د افغانستان شمال په ځانګړې توګه بلخ ولایت تل د هیواد یو له صنعتي قطبونو څخه و، خو د ارزانه او باثباته انرژي نشتوالی د فابریکو او پانګونو د ودې په لاره کې تر ټولو لوی خنډ اوس د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د ګازو د پایپ لاین له لارې په نښلولو سره دا خنډونه یو په بل پسې له منځه ځي. دا پروژه په بالقوه توګه هیواد پر وارداتي ګازو باندې خپله اتکا کموي، د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره اړین زیربنا چمتو کوي، ملي تولید او صادرات زیاتوي، د انرژي بیه راټیټوي او صنعتي مؤثریت زیاتوي. که تاسو هم د اقتصادي سوکالۍ، کارموندنې او د هیواد د زیربناو د ودې غوښتونکي یاست، همدا اوس د اوروج څیړنیزې او خپرندوی ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د وروستیو پرمختګونو څخه خبر سئ. د کانونو او پټرولیم وزارت د مسؤلینو په وینا د پایپونو د ویلډینګ او غځولو ټول پړاوونه بشپړ سوي او یوازې د زنګ وهنې ضد ازموینې او وروستۍ څیړنې پاتې دي. همدارنګه د فشار لوړولو سټیشنونو او نظارتي تاسیسات هم د پایپ لاین په اوږدو کې نصب سوي دي. له شبرغان څخه استخراج شوی طبیعي ګاز چې پخوا یوازې په محدوده کورنۍ کچه مصرف کېده، اوس کولی سي د لویو فابریکو، خبازیانو، برېښنا تولید او حتی کورنیو استعمال لپاره هم وویشل سي. دا چاره نه یوازې د لګښتونو په کمولو کې مرسته کوي، بلکې د هیواد د اسعارو زیرمې هم ساتي. د شبرغان څخه مزار شریف ته د ګازو د لیږد پروژه د یوې زیربنایي پروژې څخه ډیره په حقیقت کې د افغانستان د انرژي د ځان بسیاینې په لور لومړی عملي او پراخ ګام دی. دا پروژه د کورنیو طبیعي ظرفیتونو په کارولو سره د اقتصادي ودې، باثباته کارموندنې، صنعتونو د ودې، وارداتو کمولو او صادراتو زیاتولو لپاره زمینه برابروي. که تاسو د افغانستان د نورو زیربنایي، پراختیایي او اقتصادي پروژو په اړه معلومات غواړئ، مهرباني وکړئ د اوروج څیړنیزې او نشراتي ادارې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بل راپور پورې په هیلې د یو آباد خپلواک افغانستان په ژغورنه او پاینده اوسئ.